السلام علیکم درنو هیوادوالو ښه راغلاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم ترڅو تاسې ته د خطاطۍ په برخه کې خپل نوی درس وړاندې کړم. د تیرو ویډیو په تعقیب موږ په تیره ویډیو کې داسې ویلي وو چې راتلونکي ویډیو به مو د بسم الله الرحمن الرحیم په ښکلي شکل د لیکلو په اړوند وي. دا دی نن به د بسم الله الرحمن الرحیم په ښکلي شکل په لیکلو باندې کار وکړو. له هغه څخه وړاندې سپارښتنه کیږي چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ لوستونه له اپلوډ کولو څخه وروسته د اپلوډ په لومړنۍ مرحله کې تر تاسو ورسیږي او تاسې درس باندې کار وکړئ. د خطاطۍ د زده کړې لپاره موږ عموما هغه قلمونه استعمالوو چې نوکه یې پرې وي، یعنې نوکه یې کټ شوې وي. داسې قلمونه چې نوکه یې کټ وي په غټوالي کې هیڅ ستونزه نشته. که چیرې موږ په پارچه باندې لیکل کوو دا ډول قلمونه کارولی شو، یعنې الخطاط یې ورباندې لیکلي دي. او که تاسو په کوم بل هیواد کې یاست یا کوم بل ولایت کې یاست چې دا ډول قلمونه نه وي، نو بناءً تاسې په دا ډول قلم واخلئ. که دا ډول قلم نه وي بیا تاسو کولی شئ چې د لویو چارتونه چې دي 4 کونجه لوی پارچې دي، د هغوی د لیکلو لپاره تاسو کولی شئ چې لوی بورډ مارکر واخلئ یا هم دا سنومین قلمونه چې دي مارکر چې دي ډیر مشهور دي دا واخلئ، او یا هم دا ډول پیانو یې ورباندې لیکلي دي دا قلم. خو په هر صورت داسې قلم واخلئ چې نوکه یې پرې وي، داسې قلم مه اخلئ چې نوکه یې پرې شوې نه وي. عموما د لویو لیکلو لپاره لوی قلمونه کاروو او د کوچنیو لیکلو لپاره کوچني قلمونه. په پارچه کې د لیکلو لپاره بیا کوچني قلمونه کاروو. تاسو کولی شئ چې د کړکي یعنې نای او مشواڼۍ څخه هم کار واخلئ، یعنې تاسو کولی شئ چې هماغه هم استعمال کړئ، کومه ستونزه نشته. راځو په خپل لوست باندې پیل کوو. کله چې موږ بسم الله الرحمن الرحیم لیکو د قلم نری څوکه ګدو وی غټوو، په لیکه باندې سیخ ځو، بیا داسې میم ور جوړوو. هر حرکت ګورئ اخري کې بیا نری کیږي، یعنې نری لیکو. کړلی شو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ډول هم ولیکو، یعنې بیسین میم. کله چې ځای لوی وي تاسو کولی شئ چې دا شکل نه ولیکئ، او کله چې ځای وړوکی وي بیا کولی شئ چې په دې ډول یې ولیکئ، یعنې په کم ځای کې کوچني لیکل او په لوی ځای کې لیکلو ته اوږدوالی ورکوئ. الله څه ډول لیکو؟ هر ځای کې چې موږ الله لیکو په دې ډول یې باید ولیکو. الرحمن خدای تعالی دې وکړي چې زموږ په لوستونو باندې تاسې ډېر کار وکړئ او ډېر څه ورڅخه لاسته راوړئ. که چیرې تاسې په دغه لوست باندې او په نورو لوستونو باندې ښه کار وکړئ، زه باوري یم چې تاسې به ډېر څه ورڅخه زده کړئ او خطاطي به چې ستاسو هدف ده زده به یې کړئ. عموما تاسو کولی شئ چې په دې توګه خط هم ښکلی کړئ. رحیم کله چې موږ ساحه ډیره ولرو نو رحیم په دې ډول لیکو، او کله چې ساحه کوچنۍ وي یعنې ځای کم وي، د ځای محدودیت وي، بیا نو رحیم داسې کوچني لیکو، بیا یې لویوو نه یعنې اوږدوو یې نه. پوه شوئ؟ خدای تعالی دې وکړي چې ډېر کار ورباندې وکړئ، ډېر څه ورڅخه زده کړئ. او دغه کله چې موږ زوار زیر په هر ځای کې چې موږ زوار زیر استعمالوو، زوار زیر زبر، نو د قلم نری څوکه کاروو تر څو غټ ونه ښکاري. که چیرې غټ وښکاري بیا بد ښکاري،
الله ته تیار شته؟ خدای تعالی دې وکړي چې نننی لوست تاسې په ښه توګه تمریني کړئ او مشق ورباندې وکړئ، او خدای تعالی دې وکړي چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، تر څو تاسې وکولی شئ چې زموږ هره نوې ویډیو په خپل وخت باندې ترلاسه کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.